لبيك اللهم لبيك لبيك لا د صابون او شامپو استعمال په احرام کې 192 پوښتنه د صابون او شامپو استعمال په احرام کې څه حکم لري؟ ځواب: په احرام کې هغه صابون او شامپو چې خوشبويي نه لري د هغه په استعمال سره شی نه لازمیږي، خو که یې خیرې لرې کولې مکروه دی. او هغه صابون او شامپو چې خوشبويي ولري که چیرې داسې وي چې د خوشبويي اجزا یې د پاکوالي تر اجزاو لږ وي نو خوشبويي لږ بلل کیږي، او که دغه د خوشبويي اجزا هغه د پاکوالي تر اجزاو ډیر وي نو بیا خوشبويي ډیره بلل کیږي. د ډیر او لږ خوشبويي دواړو حکم هغه دی چې د څښلو د شیانو په مسئله کې ذکر سو، یعنی که خوشبويي ډیره وي او دغه صابون یا شامپو ډیر استعمال شي نو دم لازم دی، او که دغه صابون یا شامپو لږ استعمال شي نو بیا نیمه کاسه یعنی پاو کم 2 کیلو صدقه د غنمو لازمه ده. او که د خوشبويي شی په صابون او شامپو کې لږ وي نو دغه صابون یا شامپو په یو ور استعمال سره نیمه کاسه یعنی پاو کم 2 کیلو صدقه د غنمو لازمه ده. او که په یوه مجلس کې دغه صابون یا شامپو تر یو ور زیات استعمال کړي دم لازم دی، او که یې په جلا جلا مجلسونو کې استعمال کړي د هر مجلس په وجه نیمه کاسه یعنی پاو کم 2 کیلو صدقه د غنمو لازمه ده. اللهم لبيك